پرون ما یوه خبره وکړه، ما د ګیلمن د جنازې بدلې منظوم د بده مرغه کمیټۍ نن پر دې یوه خبره نه وکړه. کومه بلا مې خوري، ته ولې دونه بیره کوئ؟ ته اوس د چیش څه بیریږئ؟ چې بیریږئ بیا دې شټېټ له چیټه پاره راوځئ، دا ښار له بیا چیټه پاره راوځئ. چې موږ د خپل شهید اواز نسو پورته کولی، د هغو د جنازې لمونځ نسو ورکولی، او موږ ځان ته پښتانه وایي، نه یو پښتانه. چا پیدا ماما ته ویلي وه ښه چې دلته موږ ته تاوان رسېږي، هغه سړی د ځان په ګوته کې چې دلته زموږ د جنازې لمونځ موږ نسو ورکولی، بیا موږ یوه مطالبه در سره نسو رسوی، بیا مو درواغ وایي. ولې پرون سترګې غوټې سره وو، یا 15 میاشتې په تاریخ کې کښېنولي. تر داسې ژوند خو زموږ مرګ خوښ دی، خوښ نه دی که نه دی خوښ. ولې مو په تاریخ کې کښېنوئ؟ یا موږ ته ورځ راوښیاست، په دا ورځ موږ دا اقدام اخلو، دا کار به کوو، یا موږ ته ووایست پاسپورټ موږ منلی دی، نوره خبره خلاصه ده. څه ووایو؟ درواغ ووایو؟ 10 میاشتې خو مې ویلي دي، نور درواغ زموږ سره نشته. موږ بار بار دا وایو چې محمود خانه تا ته وایي زموږ مشر یې، موږ ته قدر لري. مولانا فضل الرحمانه ته زموږ مشر یې، موږ ته قدر لري. دوې پارټۍ یاست، دا په 15 ورځې مال کېږي. بند که د کوټې د سمبلۍ مخ بند که، کله سې اطلاع بنده که، ته بیا وغواړه چې په 15 ورځې کې ستا مسله حل کېږي که نه حل کېږي. څو در څو موږ کښېنو دلته، یا پر دې سټېټ اعلان وکړئ چې وروره بس زموږ د خوا در پاته ده، موږ له غړیان دولت سره پرېږدئ، زموږ ډېر ښه سر په خلاصېږي. زه خو دونه توام نه لرم چې زما مور په بازار کې ګرځي فکر کوي. دلته ملګرو خبره وکړه، ملګري وایي چې زموږ کشنیانې سکولو له رځي بغارې وایي، زموږ کشنیانې سکولو له چیرې تللي دي؟ سکولونه ختم سو، سبقان ختم سو، فکر یې شروع کړی دی. فکر څو ورځې وکړم، 10 میاشتې خو مې وکړي، هغه فکر هم خلاص سو. صفا صفا مجلسونه به سره کوو، که څوک بیریږي هم دې لاس پورته کړي، که څوک اقدام اخلي هم دې لاس پورته کړي. موږ پاټیانو ته خواست کوو، صفا خبره به سره کوو، پر دې سټېټ باندې موږ فیس کردار غواړو. غواړو که نه غواړو؟ چې موږ د یوې جنازې لمونځ دلته نسو لمانځلی، نو به زموږ سیاست یې. وروره ته یې ته خواست کوو، دی که یې مني که یې نه مني. ماپښین پر 5 بجې پر کالج روډ په اسټېډیم کې 5 بجو له ټوله ورسئ. وروره موږ وال پارټي سره پرېږدئ، موږ خپل اختیار ته نه پرېږدئ، په والله حکم پرېږدئ. اوس که موږ یو کار وکړو، باره وایي دا کمانډر دا کار وکړي، بې مشورې وکړي او پلانه ده او بستانه ده. موږ حق وایو، که څوک خوا بدی کوي نه بدی، موږ حق وایو، حق نه پټو. د ګیلمن چې تللی دی پر دې پښتانه کام تللی دی، ګیلمن پر دې نه دی تللی چې د برګېډیر ته سجدې کولې. دا ټوله پښتون پر سر باندې د حق اواز پورته کړی دی. نن په ټوله پاکستان کې، په کوټه کې، په هره ضلع کې د ده د جنازې اعلان سوی دی، او په پرلت کې نه کېږي. پرلت خو د ولس دی، په پرلت کې ولې نه کېږي؟ که دا د یو تنظیم دی، موږ غرغړې وکړی نه وایي چې دا د ولس دی، نو دا معلومه ده چې دا د یوه سړي دی. که د ولس وای په دې ځای کې به نن دا جنازې د لمانځل سوې وای. ولې دا چا کړي دي؟ نو که دا خلک خوشحاله وای، نو دې الپارټیز به نن ویلي وای چې په دې پرلت کې کېږي. نو د دې څه دا معلومه ده چې دلته دې نه وشي. وروره صفا خبرې به سره کوو، په دې ځای کې صفا مجلسونه به سره کوو. موږ دونه توان نه لرو، نه دونه درواغ ویایسو. اوس یې دې سټېټ نه موږ راځو، سبا به خلک وایي دا سړی ولې ولاړی، بیا به دا ولس راځغلي. که زه که کلمه زه به پر دې شي ځم چې د حق د وینا څخه به ځم.
د حق د وینا څخه به زه د دې ځای د دې سټیټ ځم زه درواغ نه سم ویلی مګر خلک ما ته وایي ته درواغ وایه څنګه درواغ ووایم میاشته به یې ووایم دوې به یې ووایم کال یې وایم 10,000 پاسپورټ یې جوړ کړي دي څنګه ته نه منې خو نن تا د سرکار دا وایي وایي دا 10,000 یې جوړ کړي دي ته یې چیش کوئ اسلا ناست یاست ته یې در دې ښه ځوانان یاست ته یې هم جوړ کړي ګوره صفا مجلس به سره کوو که پر کام دعوه کوو که پر کام نارې وو راسه عملي یې که بسم الله که موږ د ده مخې ته راپسې سه کوم ځای بنده یې په کوم ځای کې احتجاج کوې اعلان وکړه ولې له غړی مرې ولې له غړی په جیل کې ناست دی څه سوي دي دا ګناه کړې ده چې د ولس پر سر یې ناره کړې ده نن چې زما سره زما قیدي کښېني په اتکړۍ کې کښېني موږ دونه کمزوري یې کمزوري نه یې کمزوري نه یې خالي دا یو شی دی چې د ده پر بدن نه ده زما پر بدن ده که د ده پر بدن والای په قرآن کې یوه شپه دې خلکو تېره کړې وای صفا درته وایم نن چې زما قیدیان هلته ناست دي ډاکټران ستن نه ورلګوي په زور خدای د دغه نایت عکاسي په کور کې و دې قیدیانو ته موږ ستنې ورلګولي دي الپاټیش ټوله ناست وو څنګه یې ستا ضمیر اخر مذاکرات موږ د هر چا سره کوو هر ځای چې یو سره کوو مګر اما خبره به دا خبره یي چې موږ تګ راتګ غواړو په دې ځای باندې زر مذاکرات ورسره کوو خو زما خبره به دا یي چې تګ راتګ غواړم تګ راتګ غواړم پر پاسپورټ یې نه غواړم هغه د پخوا په شان یې غواړم ملګرو وخت کم دی نور ملګري هم ناست دي پر 5 بجې داسې ډاډه ورسئ لکه د وسې باران هېڅ چای نه سیوه بله مې ولاکه وخوري ډېره مننه کور ودان